ښه جنرال صاحب اوس به چېرته لاړ شو؟ اوس به لاړ شو بال ثابت کنډک ته یعنې ترانسپورټي تیارو قومندان ته به ورسو د هغه سره به کښېنو خبرې به وکړو. سمه ده راځئ چې ځو. صاحب اوس موږ دلته څه کوو؟ دلته څه لپاره راغلي یو؟ دلته موږ کنډک بالي ثابت یعنې کنډک د ترانسپورټ سره راغلي یو. قومندان صاحب دغه ستا کوم اوس به ګل ځای درته تشریح کړي دغه سالون چې دلته کومې شعبات یې او د دوی دلته تشریح کړي. دا په نامه د کنډک بال ثابت یا ثابت وزر 393 کنډک دی. موږ په دلته دغه بخش چې دی دا زموږ شعبات دي. قومنداني شعبه ده، د اپریشن یا د جاري عملیاتونو شعبه ده او د پیژان شعبه ده او جمعیت لرو او قسمت کې درسخانه ده او یو بل قسمت مو هاخواته دی چې هلته زموږ د ټول پروازونو دغه تنظیمیږي. په دې کنډه کې 2 رقمه 2 ټیپه تیاري دي، غټې تیارې او وړې تیارې. موږ 10 وړې تیارې لرو، 4 غټې تیارې چې ټول عملیات زموږ پروازونه د هغې قسمت نه دغه کېږي، هغه خواته قسمت نه. تاسو ثابت وزر نه ووې، یعنې دا څنګه؟ یعنې تاسو تیارې وزرونه ګورئ چې ثابت دي که نه دي، همداسې کوم مطلب؟ ثابت وزر موږ هلیکوپتر لرو، ثابت وزر لرو. هلیکوپتر خو پروانې څرخیږي او ثابت وزر چې ثابت د هېڅ حالت دغه نه لري، هماغسې په دغه باندې حالت باندې ولاړ وي، دې ته ثابت وزر وایي. دلته قمندان صاحب هم ولاړ دی، خو یوه پوښتنه تاسو نه کومه چې د جنګ په حالت کې نو تاسو داسې شوي دي چې تاسو الوتونکي کې تیل ختم کړي وي او تیل نه لري؟ موږ خو چې پرواز کوو ټوله محاسبه کوو د خپل پرواز چې چېرته ځو، چېرته راځو، څومره تیل. موږ یو فورمول لرو دې دپاره چې چېرته باید لاړ شو، څومره باید تیل ولري او څومره باید احتیاطي میدان ته او که بیرته بازګشت کوو چې موږ بیرته خپل دغه ته راورسي. کله چې زموږ میشن ختمیږي راځو خپل بیس ته، دلته بیرته تیاره مکمله پرکاري کیږي، یعنې داسې نه یو مخ شوي چې موږ چېرته تیل دغه شوي وي. د پرواز ډېر ډارېږي که د جنګ نه؟ پرواز خپله په جنګي شرایطو کې ده. فعلا موږ عسکر یو، موږ پیلوټان هم لکه دا نور د پوځي قطعات هم اړوند خلکو غوندې موږ هم ټولو اکثریت وظایف په جنګي ساحو کې دي. پرواز دغه موږ ته کم دغه نه لري. پرواز زموږ مسلک دی، خو جنګ موږ بعضې وخت کې سپورټ کوو. د پرواز په وخت کې به کله کله تاسو خوب نه درځي؟ خو موږ خو په طیاره کې 2 پیلوټان لرو، یو ښي پیلوټ دی، یو قمندان عملي دی. دوی کولی شي چې اوږد مزل وي یا اوږد پرواز وي چې د یو بل سره په همکارۍ باندې موږ نه پوهې وي، هغه داسې وړوکی غوندې خوب وکړي او دغه یعنې ډېر دغه دپاره نه، یعنې ځان راحت کړي دغه دپاره. ډګروال صاحب ما خو د نیلوفر په نوم یو پیلوټه پېژندله او اوس یې پېژنم، نو تاسو نورې پیلوټانې هم لرئ؟ موږ په کنډه کې 3 پیلوټانې لرو چې یوه نیلوفر ده، صفیه، شیما. شیما یو څه مشکلاتو په حساب باندې اوس وظیفې ته د څه وخت نه ده راغلې، او موږ صفیه هم لرو او کنډه کې موږ سره پرواز کوي لکه د نورو پیلوټانو غوندې. سمه ده، نو زه ګورو هغوی. راځئ ور به شو اخواته زموږ بل سیکشن د پرواز. صحیح ده، صحیح ده. قمندان صاحب دا زموږ هغه بخش دی چې مکمل مخکې مو چې ووایي پروازونه او دغه ټول د دوی نه دغه کېږي. څوک چیرې ځي، پلان د ورځې چې راځي، پیلوټان دغه کېږي، تختې پر روی باندې دغه کېږي، مشخص کېږي چې څوک چیرته ځي. بعد هغې نه په بله ورځ ته دوی خپل آمادګي نیسي، ځي پلان اجرا کوي. زموږ د وړو تیارو د C208 او C130 ټول پلانونه د دې نه اجرا کېږي. سمه ده ډېر. تاسې وکړئ دغه درته تشریح کړله. زه خو راغلی ما خو لیدلی خو مقصد دا دی چې درته تشریح کړله. دا د ځوانان پیلوټان یې صفیه خور هم د دوی په راس کې ولاړ د پروازونه کوي
پرواز کوي دا اوس پیلن د دوی سره ناسته وي ډېر او بله نیلوفر او هغه لږ چې نه ده راغلی نن نیلوفر دغه درلود هغوی سیم ته تللي دي بعضې پیلوټان سیمولیټر ته ځي چې کله دغه هوا خرابه وي دغه وي هغوی بیا ځي سیم ته هلته هغې کې پرواز کوي سیمولیټر کې تاسو صفیه خاله ته اجازه را ورکوئ چې دلته راشي او زموږ سره خبرې وکړي چطور مسلک پیلوتی را به خود خوش کردین؟ خب اول خو نمیفهمیدم که پیلوتی یعنی چی. وقتی که اومدم در میدان هوایی دیدم پیلوتا را پروازها را بعد از مشوق شدم. تا به حال پرواز کردین؟ بله مدت 2 سال میشه پرواز ما شنیدیم که اینجا نامزد شما همینجا کار میکنه. شما طرف از تشویق شدین یا این مسلک زیاد خوش داشتین؟ نه من وقتی بعد از که اینجا اومدم نامزد شدم. نامزد من پیلوت است، اونا پیلوت در قندار پیلوت است، اونا من تشویق میکنن. بله یک سال بعد من پیلوت میشم وقتی که قد ما و شما یک چیز است. انشالله. با امید از اینکه کامیاب باشیم از شما بسیار تشکر. تشکر زنده باشید. جنرال صاحب د خو ډېر افتخار ځای دی چې تاسو د نارینه‌و پیلوټانو تر څنګ ښځینه پیلوټانې هم لرئ. نو خبر دلته ورسېده چې اوس چېرته ځو؟ اوس په ولاړ سو داخل میدان ته تیاری به د نزدیک څخه ووینو نږدې څخه که دې غوښتل ته به هم هلته کښېنې پښې کې بله او دا خو د نږدې څخه به حتمي دی چالاني به درته وکړي حتی غوښتې پرواز به هم درکړي. درنوونکو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته به د الوتونکو ځای ته لاړ شو. بیا هم ښه راغلاست او دلته موږ راغلي یو میدان هوایي ته او دلته تیارې دي تیارو لیدنه کوو. جنرال صاحب که خواږه مو وایي لاړ به شو میدان درنه ته. بیخي صحیح دا زموږ نظام کارول دی د میدان داخل میدان ته چې وځو اوس داخل ډګر ته داخلېږو د میدان دا اوس داخل سولو. دلته زموږ تیارې ولاړې دي 3-4 ټیپه تیاری ولاړې دي. درنوونکو دا د عمل ډګر دی. تر اوسه مو نظري ډګر لیدلی دی خو اوس وګورئ عمل ډګر. ورکشاپونه دي تیارې دلته تیارې معاینه کېږي. موږ تیارې څو دغه ټیپه دغه لرو چې معاینه کېږي 25 ساعته دي 50 ساعته دي 100 دي 200 دي دغسې 300 دي ساعته 15 ساعته پرواز وایي کم دی معاینه کېږي 50 هم کېږي پس هغه نه بیا پرواز آماده کېږي. قمندان صاحب هغه تیاره اوس پورته کېږي؟ نه هغه اوس د نشست راغله چې استګاه ته ځي هلته درېږي. قمندان صاحب تیاره د جګېدلو په وخت کې ډېره خطرناکه وي که د کوزېدلو په وخت کې؟ بې تفاوت ده تیاره کې چا څوک کښېني بس چې دغه یې کې کوم دغه نه لري چې تکړه پیلوټان یې دواړه نشست و برخاست موږ ورته وایو هېڅ فرق نه لري کوم دونه شی نه لري حساب نه لري. قمندان صاحب تیارې ته خو نږدې شولو څه به کوو د خیره سره؟ دا تیارې اوس امادګي نیسي امادګي چې ونیوله موږ پیش د پرواز د امادګي ورته امادګي چې ونیول بس چالانه وکړي موږ تاسې به کښېنو پرواز وکړو. سمه ده نو اوس هغه تیارې کړو؟ د دې به وګرځو نور تیارې به وګورو د هغو چې دې امادګي ونیسئ. سمه ده راځئ چې ځو. دا زموږ غټې تیارې دي چارماشینه ورته وایي په دې کې موږ اکمالات کوو د یوه میدان څخه بل میدان ته اکمالات کوو نفر انتقالوو و تجهیزات چې هر نوع تجهیزات چې پکار یې هغه موږ انتقالوو په دغه کې. قمندان صاحب د دې تیارې پیلوټ څوک دی؟ دغه تیارې پیلوټان خو ډېر دغه خیال محمد نومېږي دا زموږ د ځوانانو پیلوټانو څخه دی پرواز کوي په دغه تیارې کې. جنرال صاحب زه چې کله خپرونې ته تللم نو چا چې ما ته ډریوري کوله نو هغې نه به مې دا پوښتنه ضروري کوله چې لایسنس. نو اوس دوی خو پیلوټ دي نو تیاره هم د تیارې ډریور هم یعنې پیلوټ هم داسې یو شی لري لکه لایسنس؟ حتما یې لري د هغو چې دی اجازه نامه ونه لري ډیپلوم ونه لري د تیارې د پرواز هیڅ وخت پرواز نشي کولی. اجازه نامه لري اجازه ورکول کېږي چې ته کولی شې پرواز وکړې. ډیپلوم موږ ورته وایو د پرواز یې هغه دلته ورکول کېږي هر پیلوټ ته پس هغه بیا پرواز کوي. اوس څنګه اجازه ده چې دننه لاړ شو؟ او د دې چې ورته تاسو مرضي زه به تاسو ته
راځه دلته لاس ونیسه داسې درنو مینه وال لکه څرنګه چې وینئ تیاره کې ناسته یم او نه پوهېږم اوس څه کېږي چې یودم د تیاره پورته نه شي. زه خو ډېره ډارېږم او چې دا پیلوټ صاحب به څه کوي زه نه پوهېږم. خو دونه به پوښتنې وکړو او تیارې په هکله به ډېر زیات معلومات واخلو. سمه ده؟ سمه ده. دا تیاره د کوم ځای نه چلېږي لکه موټر غوندې کلی لري؟ ښه په اول کې که درته ووایم د تیاره ډېر زیات سیسټم لري. لکه تاسو پورته ګورئ ټول سوچونه دي نو دا تیاره کلی نه لري. دا تیاره په اصل کې یو غټ جنراتور لري چې باندې ودرېږي چې هغه اول تیارې ته برق ورکوي. بیا دغه سیټ یې موږ د فلایټ انجینر ده چې فلایټ انجینر موږ ته د اضافي انجن لرو. موږ باندې یو اضافي انجن لرو چې هغه چالانوي موږ ته. بیا دغه څلور سوچ چې ګورئ نوشته کړي انجن 1 2 3 4 او دغه هر انجن یو په عامه اصطلاح کې تاسو ووایم اکسلیټر د موټر چې ده دا موږ اکسلیټر د تیارې دی د هر انجن او دا د چالاني حالت ده. نو چې دا د موټر غوندې ټول یو ځای نه چالانېږي دا باید یو انجن په یو وخت کې چالان شي. نو کله که زه اول انجن چالانوم دا پورته ټیله کوم او ډارېږم خیر برق نشته بعد هغه دا سوچ په چک نیسم پروانه تاویږي یو انجن چالانېږي انداس په ترتیب اول دوم دریم څلورم بیا کول شي پاور ورکي دا چې دا لکه شترنګ تاسو موټر شترنګ ول دا شترنګ په ځمکه کې ده تنه دا موږ د باندې کول شو ټاکسي وکړو کله چې هوا ته جګ شو بیا موږ ټول شترنګ او ټول اداره د دنه کېږي. موږ چې کله موټر ګورو نو دوه لاسه لري یو افغانستان لاس وي او د کوم بل ملک لاس وي نو دا هم همداسې دی دوه لاسه یو د افغانستان دی بل د کوم ملک ځای دی. یو موږ ورته وایو په موټرو کې عامه اصطلاح باندې ښي سیټ او چپ سیټ د دواړه سیټونه لري هم د خارج په سیټ هم داخلي. مګر په اصل کې د پیلوټ یا قوماندان د عمله چې په ملکی اصطلاح کې ورته کپټان وي هغه دا سیټ ده او اسسټنټ پیلوټ یا کو پیلوټ هغه ښي سیټ لکه تاسو اوس راسئ یعنې زه اوس کو پیلوټ یم. تاسو اوس کو پیلوټ یاستئ نو د کو پیلوټ یعنې زه هم اوس طیاره کې کوم واک لرم؟ د کو پیلوټ او پیلوټ وظیفه په پرواز حالت کې هیڅ فرق نه لري بدون د پیلوټ چې تنه یو کار چې په ځمکه کې ټاکسي دا کوي نو مطابق پرواز کې هغه مشترنګ لري دایم لري هغه حالت لري د پیلوټ لري ټول مکمل یو شی ده مګر دوه پیلوټ په یو وخت کې سر پرواز نه کوي. فرض مثال که تاسو ته زه اجازه ورکړم د خوانه تاسو لاړ شئ د خوانه تاسو پرواز کوئ زه نقشه خطوط هوایي او رادیو کې خبرې زه کوم تاسو پرواز کوئ بیا د برګشت کې زه پرواز کوم تاسو رادیو مخابره او نقشه او خط سیر ټول تاسو پیدا کړئ. پیلوټ صاحب دا څومره ډېر ساعتونه لري کوم ساعت ته یې زه ګورئ دا خو ډېر زیات ساعتونه دي د بېلو بېلو ملکو ساعتونه دي که څه؟ ښه ساعت مو یاد که په رښتیا موږ ساعت لرو دا یې موږ ساعت ده د تیارې ولې دا نور چې ټول ګورې دلته ګیجونه وایي چې د هر انجن ګیجونه فرق یې ده لکه د اول انجن ګیجونه دوم دریم څلورم چې دا هر یو وظیفه ځان ته لري نو زه به تاسو ته یو څو مشخص ویم لکه دا چې د ارتفاع د تیارې وښیي لکه اوس تاسو ګورئ 1500 دا ارتفاع د کابل د میدان د سطح بهر نه ده او دا هورایزن یا موږ ته لکه کله چې پرواز کوو افق موږ ته وښیي افق پروازي لکه ډېر پوز د تیارې ډېر جګ دی یا ډېر ټیټ ده او دا چې ګورئ دا سرعت د تیارې وښیي دا نور دا ټول هر شی چې دلته تاسو ګورئ دا آلات د تیارې دي چې په هر انجن پورې ارتباط لري. پیلوټ صاحب آخري پوښتنه مې دا ده چې دې تیاره کې څومره کسان تللی شي؟ خو د تیاره کې چار څومره سیټ ولرو هماغونه مسافر موږ اخیستلی شو چې عموما موږ لکه نورمال حالاتو کې 80 الی 100 نفره مسافر موږ انتقالوو. زه نه لرم کولی که څرنګه چې وینئ هغلته تیاره ده پرواز کوو هلته وروسته به خو اوس په دې حال کې لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بېرته راوګرځئ تیاره کې به وو.
درنوونکو کابل ښار مو په چورلکه کې ولیدلو ډېر ښکلی ځای و ډېر زیات خوند یې وکړلو او که د قومندان صاحب اجازه وي اوس به د پولیس صاحب نه یو څه پوښتنې وکړم سمه ده هو مهرباني وکړئ اجازه زه به نو پیلوټانو ته نه وایم چې دا ډارېدلی یا نه ډارېدله صحیح ده دا به زما ستا په مابیس کې سمه ده ولې هوایي پوځ ته راغلی څه شوق و علاقه مې درلوده خپل مسلک سره مې شوق علاقه درلوده هوایي پوځ ته ځم ولې مو د هلیکوپټر برخه ځان ته انتخاب کړله ولې د نورې تیارې هغه هلیکوپټر مې خوښېده د دې خاطر همدا مې انتخاب کړم په کوچنیواله کې مو هلیکوپټر چلولی دی نه هغه وخت کې موږ کوچني وو هلیکوپټرونه نه وو اوس ټکنالوژي نوې شوې ده او د وړو لپاره هم هلیکوپټرونه پیدا شوي کله مو هلیکوپټر خپل کور په سر باندې ټیټه کړې ده ځکه چې ما ته خو مو اوس خپل کور وښودلو اوس کله ځو شماخوا ته پرواز کله هلیکوپټر ټیټو خپل کور په سر کله تاسو په هوا ته جګېږئ او ورېځې وینئ نو ورخطا کېږئ خو نه نه اول کوشش کوو هلیکوپټر د ورېځې لپاره نه ده ورېځې که نه ننوځو بیا هم کله موږ ورېځې کې ننوځو ورخطا کېږو نه هغه تجربه چې لرو په هغه حساب باندې موږ پرواز کوو تاسو ولې دې پوځ ته راغلی به خاطر از اینکه یک خدمت خوب به وطن و مردم خود توانسته باشم در صفوف قوای هوایی آمدم و ایفای وظیفه میکنم کله داسې شوی دی چې د هلیکوپټر کلی تاسو نه په کور کې پاتې وي او تاسو دلته سفر ولرئ دا کلی نلري وقتی که پرواز میکنین شما ترس دل خود ندارین که هلیکوپتر شاید پایین بیفته؟ نه ما قبل از اینکه پرواز میکنیم آمادگی قبل از پرواز میگیریم و انجینرهای 4 مسلکی ما بالای خود هلیکوپتر هر انجینر در بخش خود کار میکنه و طیاره را چک و کنترل و معاینه میکنه و بعد از او ما چالان میکنیم تمام سیستم های طیاره را کنترل میکنیم بعد از او دیدیم که 100% آماده پرواز است بعد از او پرواز میکنیم در وقت پرواز که وقتی که شما گرسنه شوین پس چیز برای خوردن پیدا میشود ما پیش از که پرواز کنیم اون تایمایی که به حساب غذاخوری صورت قبلا تام میگیریم و چیز میکنیم بعد از او پرواز میکنیم و برای ما تو اجازه نیست که در جریان پرواز نوشیدن فرزن یا نان خوردن مجاز نیست قانون و بازی خشمالله صاحب د تیارې څومره وړې دي فکر کوم د ماشومان دپاره دي هغه تیارې خو د غټانو دپاره وي که نه نه دا هم د غټانو دپاره دي دا کوچنۍ تیارې دي 8 نفره اخلي دا هم د غټانو دپاره دي غټان پروازونه کوي د یو میدان څخه بل میدان ته موږ دغه مسافرین وړو انتقالوو ډېر ښه ډېر ښه د تیارې ولې بندې دي دا تښتې د تیارې نه دا تیارې دلته شمالونه زیات دي په دې خاطر ټینګوي چې دا سپکې تیارې دي شمال د یوه ځای څخه بل ځای ته شور ورنه کړي په دې خاطر باندې ښه سمه ده نو راځئ چې دننه ولاړ شو اوس به د نږدې څخه درته وښیم راځه جنرال صاحب د تیارې ته خو پاتېدلو نو خوښه مو وي د پیلوټانو له به پوښتنه وکړو سمه ده هو دغه دوه پیلوټان ناست دي اوس چالاني کوي پرواز کوي کولی شي چې د دواړو څخه پوښتنه وکړي سمه ده السلام علیکم څنګه یې ښه مننه ژوندی سئ په لوري کې خپل ځان موږ ته معرفي کوئ زه ډګروال نیک محمد 208 کاروان پیلوټ یم چې 10 نفر مسافر اخلي مونږ آمادګي نیسو اوس پرواز ته ځو قندهار ته
سمه ده ډېر ښه. تاسو ماته دا ووایئ چې سفر په حالت کې ځان سره زمزمې کوئ؟ او ولې نه موږ ښه تیاره لرو مجهز دی وخت چې پرواز هم وکړو آفټر پیلوټ کې اچوو یا اته پیلوټ کې هم چې واچوو کولی شو چې موزیک واورو کولی شو چې ډوډۍ وخورو دا سندره مو کله اورېدلې ده چې اوچت که پروازونه سړی میشي له پروازه؟ بله هو دا ډېر مشهور خاندان دی د خانم نغمې او دا یو وخت ډېر مشهور شوی و لاله هواباز په نوم اوچت که پروازونه سړی میشه د پروازه و لاله هوابازه دا بهترین خاندان زما شخصا ډېر خوښیږي. اینا خو قندهار میرن، شما هم رژیم قندهار میرین؟ بله اردوی ما پیلوت دستیم اردوی ما میرم قندهار. وقتی که طیاره بالا میشین از طیاره نمیترسین؟ نه خیر اگه میترسیدیم پیلوت نمیشتیم. جنرال صاحب دوی ته به اجازه ورکړو چې لاړ شي قندهار ته خپل کار دې وکړي ما ورته به دوی نه مزاحم کېږو موږ به ورته وړاندې لاړ شو د خپرونې اخري شېبې دي نور ډېر ښه دی به خپل پرواز وکړي موږ پیسې به کښته شو لاړ به سو زموږ د دوی څخه خدای پاماني تاسو نه ډېره زیاته مننه خدای پامان خدای پامان خدای پامان ښه سفر ولرئ خداحافظ. درنو مینهوالو د طیارې غږونه به خو واورئ خو بیا هم زما اواز خو لږ څه غلط راځي تاسو ته خو بیا هم جنرال صاحب ستاسو نه ډېره زیاته مننه چې دا امکانات مو موږ ته برابر کړل چې موږ دلته راشو طیارې کې کښېنو پرواز وکړو طیارې وګورو د پیلوټانو سره خبرې وکړو ډېره زیاته مننه تاسو نه چې دا امکانات مو موږ ته راکړل واقعا ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه. تشکر ستاسو څخه هم تشکر چې دلته راغلاست خپل وخت مو ضایع کړئ موږ ډېر خوشحاله شولو د کوای هوایي ټوله پرسونل خوشحاله شول چې تاسو راغلاست د نږدې څخه مو میدان وکتئ موږ نه وو خبر تاسو دا پته نه راغلاست ما به ډېر شیان تاسو ته اماده کړي وای یو کوچنی تحفه ستا دپاره ما اماده کړې ده دا پته هغه به درکړم. ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ ډېره مننه ژوندی اوسئ مننه زه هم تاسو ته یو کوچنی تحفه لرم په دې هیله چې خوښه مو شي او تاسو آخر کې د دې په شعار په ویلو سره خدای پاماني کوم د ژوندونکو څخه او تاسو ته خپله تحفه وړاندې کوم چې خدای حفاظ درته مننه ژوندی اوسئ مینهوالو دا اوس موږ نننۍ د اوسار خپرونه د بل چا نه مو ډېره مننه تر بیا د الله پامان. د دې به وګورو نور تیارې به وګورو د هغو چې دې امادګي ونیسئ سمه ده سمه ده راځئ چې ځو دا زموږ غټې تیارې دي چارماشینه ورته وایي په دې کې موږ اکمالات کوو د یوه میدان څخه بل میدان ته اکمالات کوو نفر انتقالوو و تجهیزات چې نوع تجهیزات چې پکار هغه موږ انتقالوو په دغه کې. قمندان صاحب د طیارې پیلوټ څوک دی؟ دغه طیارې پیلوټان خو ډېر دغه خیال محمد نومېږي دا زموږ د ځوانانو پیلوټانو څخه دی پرواز کوي په دغه طیارې کې. جنرال صاحب زه چې کله خپرونې ته تللم نو چا چې ما ته ډریوري کوله نو هغې نه به مې دا پوښتنه ضروري کوله چې لایسنس نو اوس دوی خو پیلوټ دي نو طیاره هم د طیارې ډریور هم یعنې پیلوټ هم داسې یو شی لري لکه لایسنس حتما یې لري د هغو چې دی اجازه نامه ونه لري ډیپلوم ونه لري د طیارې د پرواز هېڅ وخت پرواز نشي کولی اجازه نامه لري اجازه ورکول کېږي چې ته کولی شې پرواز وکړې ډیپلوم ورته وایو د پرواز هغه ورکول کېږي هر پیلوټ ته پس هغه بیا پرواز کوي. اوس څنګه اجازه ده چې دننه لاړ شو؟ او دلته چې واده تاسو مرضي زه به تاسو ته راځه دلته لاس ونیسه داسې درنو مینهوالو لکه څرنګه چې وینئ طیاره کې ناسته یم او نه پوهېږم اوس څه کېږي چې یودم د طیاره پورته نه شي زه خو ډېره ډارېږم او چې دا پیلوټ صاحب به څه کوي زه نه پوهېږم خو دې نه به پوښتنې وکړو او طیارې په هکله به ډېر زیات معلومات واخلو سمه ده سمه ده. دا طیاره د کوم ځای نه چلېږي لکه موټر غوندې کلی لري؟ ښه په اول کې که درته ووایم د طیاره ډېر زیات سیسټم لري لکه تاسو چې پورته ګورئ ټول سوچونه دي نو دا طیاره کلی نه لري دا طیاره په اصل کې یو غټ جنراتور لري چې باندې ودرېږي چې هغه اول طیارې ته برق ورکوي بیا دغه سیټ یې موږ د فلایټ انجینر ده چې فلایټ انجینر موږ ته د اضافي انجن لرو موږ باندې یو اضافي انجن لرو چې هغه چالانوي موږ ته بیا دغه څلور سوچ چې ګورئ نوشته کړي انجن 1 2 3 4
او دغه هر انجن یو په عامه اصطلاح کې تاسو وایم اکسلریټر د موټر چې ده د موږ اکسلریټر د تیارې دي د هر انجن او د چالاني حالت ده نو چې دا د موټر غوندې ټول یو ځای نه چالانېږي دا باید یو انجن په یو وخت کې چالان شي نو کله که زه اول انجن چالانوم دا پورته ټیله کوم او ډارېږم خیر برق نشته بعد هغه د سوچ په چق نیسم پروانه تاویږي یو انجن چالانېږي انداس په ترتیب اول دوم دریم څلورم بیا کولی شي پاور ورکړي دا چې ده لکه شترنګ تاسو موټر شترنګ وایي ول دا شترنګ په ځمکه کې ده تنها د موږ د باندې کولی شو ټکسي وکړو کله چې هوا ته جګ شو بیا موږ ټول شترنګ او ټول اداره د دنه کېږي موږ چې کله موټر ګورو نو دوه لاسې لري یو افغانستان لاس وي او د کوم بل ملک لاس وي نو دا هم همداسې دی دوه لاسې یو د افغانستان دی بل د کوم ملک ځای دی یو موږ ورته وایو په موټرو کې عامه اصطلاح باندې ښي سیټ او چپ سیټ د دواړه سیټونه لري هم د خارج په سیټ هم داخلي مګر په اصل کې د پیلوټ یا قماندان د عمله چې په ملکی اصطلاح کې ورته کپټان وایي هغه دا سیټ ده او اسسټنټ پیلوټ یا کو پیلوټ هغه ښي سیټ لکه تاسو اوس راسئ یعنی زه اوس کو پیلوټ یم تاسو اوس کو پیلوټ یاستئ نو د کو پیلوټ یعنی زه هم اوس طیاره کې کوم واک لرم د کو پیلوټ او پیلوټ وظیفه په پرواز حالت کې هیڅ فرق نه لري بدون د پیلوټ چې تنها یو کار چې په ځمکه کې ټکسي دا کوي نو مطابق پرواز کې هغه مشترنګ لري دایم لري هغه حالت لري د پیلوټ لري ټول مکمل یو شی ده مګر دوه پیلوټ په یو وخت کې سر پرواز نه کوي فرض مثال که تاسو ته زه اجازه کوم د خوانه تاسو لاړ شئ د خوانه تاسو پرواز کوئ زه نقشه خطوط هوایی او رادیو کې خبرې زه کوم تاسو پرواز کوئ بیا د برګشت کې زه پرواز کوم تاسو رادیو مخابره او نقشه او ښه جنرال صاحب اوس به چېرته لاړ شو اوس به لاړ شو بال ثابت کنډک ته یعنې ترانسپورټي تیارو قمندان ته به ورسو د هغه سره به کښېنو خبرې به وکړو سمه ده راځئ چې ځو اوس موږ دلته څه کوو دلته څه پاره راغلي یو دلته موږ کنډک باندې ثابت یعنې کنډک د ترانسپورټ سره راغلي یو قمندان صاحب دغه استاک کوم اوس په ګل ځای درته تشریح کړي دغه سالون چې دلته کومې شعبات او د دې دلته تشریح دا په نامه د کنډک بال ثابت یا ثابت وزر 393 کنډک دی مګر په دلته دغه بخش چې دی دا زموږ شعبات دي قمنداني شعبه ده د اپریشن یا د عملیات جاری عملیاتونو شعبه ده او د پیژان شعبه ده او جمعیت لرو او قسمت کې درسخانه ده او یو بل قسمت مو خواته دی چې هلته زموږ د ټول پروازونو دغه تنظیمیږي په دې کنډه کې دوه رقمه دوه ټیپه تیارې دي غټې تیارې او وړې تیارې موږ 10 وړې تیارې لرو 4 غټې تیارې چې ټول عملیات زموږ پروازونه د هغې قسمت نه دغه کېږي هغه خواته قسمت نه تاسو ثابت وزر نه ووایئ یعنې دا څنګه یعنې تاسو تیارې وزرونه ګورئ چې ثابت دي که نه دي همداسې کوم مطلب ثابت وزر موږ هلیکوپتر لرو ثابت وزر لرو هلیکوپتر خو پروانې څرخیږي او ثابت وزر چې ثابت د هیڅ حالت دغه نه لري هماغسې په دغه باندې حالت باندې ولاړ وي دې ته ثابت وزر وایي دلته قمندان صاحب هم ولاړ دی خو یوه پوښتنه تاسو نه کومه چې د جنګ په حالت کې نو تاسو داسې شوي دي چې تاسو الوتونکي کې تیل ختم کړي وي او تیل نه لري موږ خو چې پرواز کوو ټوله محاسبه کوو د خپل پرواز چې چیرته ځو چیرته راځو څومره تیل موږ یو فورمول لرو دې دپاره چې چیرته باید لاړ شو څومره باید تیل ولري او څومره باید احتیاطي میدان ته او که بیرته بازګشت کوو چې موږ بیرته خپل دغه ته راورسي کله چې زموږ میشن ختمیږي راځو خپل بیس ته دلته بیرته تیاره مکمله پرکاري کیږي یعنې داسې نه یو مخ شوي چې موږ چیرته تیل دغه شوي د پرواز ډېر ډېرېږي که د جنګ نه پرواز خپله په جنګي شرایطو کې ده فعلا موږ عسکر یو موږ پیلوټان هم لکه دا نور د پوځي قطعات هم اړوند خلکو غوندې موږ هم ټولو اکثریت وظایف په جنګي ساحو کې دي پرواز دغه موږ ته کم دغه نه لري پرواز زموږ مسلک دی خو جنګ
موږ بعضې وخت کې سپورټ کوو. د پرواز په وخت کې به کله کله تاسو خوب نه درځي؟ خو موږ خو په طیاره کې 2 پیلوټان لرو، یو ښي پیلوټ دی او قمندان عملی دی. دوی کولی شي چې اوږد مزل وي یا اوږد پرواز وي چې د یو بل سره په همکارۍ باندې موږ نه پوهیږو، هغه داسې وړوکی غوندې خوب وکړي او دغه یعنې ډېر دغه دپاره نه، یعنې ځان راحت کړي دغه دپاره. ډګروال صاحب، ما خو د نیلوفر په نوم یو پیلوټه پېژندله او اوس یې پېژنم، نو تاسو نورې پیلوټانې هم لرئ؟ موږ په کنډه کې 3 پیلوټانې لرو چې یوه نیلوفر ده، صفیه، شیما. شیما یو څه مشکلات په حساب باندې اوس وظیفې ته د څه وخت نه ده راغلې، او موږ صفیه هم لرو او کنډه کې موږ سره پرواز کوي لکه د نورو پیلوټانو غوندې. سمه ده، نو زه ګورو هغوی. راځئ ور به شو اخوا ته زموږ بل سیکشن د پرواز. صحیح ده، صحیح ده. قمندان صاحب، دا زموږ هغه بخش دی چې مکمل مخکې مو چې وویل پروازونه او دغه ټول د دې نه دغه کېږي. څوک چیرې ځي، پلان د ورځې چې راځي، پیلوټان دغه کېږي، تختې په روی باندې دغه کېږي، مشخص کېږي چې څوک چیرته ځي. بعد هغې نه په بله ورځ ته دوی خپل آمادګي نیسي، ځي پلان اجرا کوي. زموږ د وړو تیارو د C208 او C130 ټول پلانونه د دې نه اجرا کېږي. سمه ده، ډېر. تاسو وپوهېدغه درته تشریح کړله، زه خو راغلی ما خو لیدلی، خو مقصد دا دی چې درته تشریح کړله. دا د ځوانان پیلوټان یې صفیه خور هم د دې فراز کې ولاړ د پروازونه کوي، پرواز کوي، د اوسپیلن د دې سره ناسته وي. ډېر. بله نیلوفر او هغه لږ چې نه ده راغلی. نیلوفر دغه درلود، هغوی سیم ته تللي دي. بعضې پیلوټان سیمولیټر ته ځي چې کله دغه هوا خرابه وي دغه وي، هغوی بیا ځي سیم ته، هلته هغې کې پرواز کوي سیمولیټر کې. تاسو صفیه خاله ته اجازه راورکوئ چې دلته راشي او زموږ سره خبرې وکړي؟ چطور مسلک پیلوتی را به خود خوش کردین؟ خب اول خو نمیفهمیدم که پیلوتی یعنی چی. وقتی که آمدم در میدان هوایی دیدم پیلوتا را، پروازها را، بعد از مشوق شدم. تا به حال پرواز کردین؟ بله، مدت 2 سال میشه پرواز ما شنیدیم که اینجا نامزد شما همینجا کار میکنه، شما طرف رضوان تشویق شدین یا این مسلک زیاد خوش داشتین؟ نه، من وقتی که بعد از که اینجا آمدم نامزد شدم. نامزد من پیلوت است، اونا پیلوت در قندار پیلوت است، اونا من تشویق میکنه. بله. یک سال بعد من پیلوت میشم وقتی که قد ما و شما یک چیز است. انشالله. با امید از اینکه کامیاب باشیم از شما بسیار تشکر. شکر زنده باشید. جنرال صاحب، دا خو ډېر افتخار ځای دی چې تاسو د نارینه‌و پیلوټانو تر څنګ ښځینه پیلوټانې هم لرئ، نو خبره دلته ورسېده چې اوس چېرته ځو؟ اوس به ولاړ سو داخل میدان ته، تیارې به د نزدیک څخه ووینو، نږدې څخه که دې غوښتل ته به هم هلته کښېنې پښې کې. بله، او دا خو د نږدې څخه به حتمي دی. چالاني به درته وکړي، حتی غوښتې پرواز به هم درکړي. درنوونکو، لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته به د الوتونکو ځای ته لاړ شو. بیا هم ښه راغلاست او دلته موږ راغلي یو میدان هوایي ته او دلته تیارې دي، تیارو لیدنه کوو. جنرال صاحب که خواږه مو وایي لاړ به شو میدان درنه ته. بیخي صحیح، دا زموږ نظام کارول دی د میدان داخل میدان ته چې وځو. اوس داخل ډګر ته داخلېږو، د میدان دا اوس داخل سولو. دلته زموږ تیارې ولاړې دي، 3-4 ټیپه تیارې ولاړې دي. درنوونکو، دا د عمل ډګر دی. تر اوسه مو نظري ډګر لیدلی دی، خو اوس وګورئ عمل ډګر. ورکشاپونه دي تیارې، دلته تیارې معاینه کېږي. موږ تیارې څو دغه ټیپه دغه لرو چې معاینه کېږي، 25 ساعته دي، 50 ساعته دي، 100 دي، 200 دي، دغسې 300 دي ساعته. 25 ساعته پرواز وکړي هم د دې معاینه کېږي، 50 هم کېږي، پس هغه نه بیا پرواز آماده کېږي. قمندان صاحب، هغه تیاره اوس پورته کېږي؟ نه، هغه اوس د نشاط سره راغله چې استګا ته ځي، هلته درېږي. قمندان صاحب، تیاره د جګېدلو په وخت کې ډېره خطرناکه وي که د کوزېدلو په وخت کې؟
کې بې تفاوت طیاره کې چار څوک کښېني بس چې دغه یې کې کوم دغه نه لري چې تکړه پیلوټان یې دواړه نشست و برخاست موږ ورته وایو هېڅ فرق نه لري کوم دونه شی نه لري حساب نه قومندان صاحب تیارې ته خو نږدې شولو څه به کوو د خیره سره دا تیارې اوس امادګي نیسي امادګي چې ونیوله موږ پیش د پرواز د امادګي ورته امادګي چې ونیول بس چالانه وکړي موږ تاسې به کښېنو پرواز وکړو سمه ده نو اوس هغه تیارې کابل خان مو خو په چولا کې ولیدلو ډېر ښکلی ځای و ډېر زیات خوند یې وکړلو او که د قومندان صاحب اجازه وي اوس به د پولیس صاحب نه یو څه پوښتنه کوم سمه هو مهرباني وکړئ اجازه زه به نو پیلوټانو ته نه وایم چې دا ډارېدلی یا نه ډارېدله صحیح ده دا به زما ستا په مابینځ کې سمه ده ولې هوایي پوځ ته راغلی څه شوق او علاقه مې درلوده خپل مسلک سره مې شوق علاقه درلوده هوایي پوځ ته ولې مو د هلیکوپټر برخه ځان ته انتخاب کړله ولې د نورې تیارې هغه هلیکوپټر مې خوښېده دې له خاطر همدا مې انتخاب کړ په کوچنیواله کې مو هلیکوپټر چلولی دی نه هغه وخت کې موږ کوچني وو هلیکوپټرونه نه وو اوس ټکنالوژي نوې شوې ده او د وړو لپاره هم هلیکوپټرونه پیدا شوي کله مو هلیکوپټر خپل کور په سر باندې ټیټه کړې ده ځکه چې ما ته خو مو اوس خپل کور وښودلو اوس کله ځو شماخوا ته پرواز کله هلیکوپټر ټیټوو خپل کور په سر کله تاسو په هوا ته جګېږئ او ورېځې وینئ نو ورخطا کېږئ خو نه نه اول کوشش کوو هلیکوپټر د ورېځې لپاره نه ده ورېځې که نه ننوځو بیا هم کله موږ ورېځې کې ننوځو ورخطا کېږو نه هغه تجربه چې لرو په هغه حساب باندې موږ پرواز کوو تاسو ولې دې پوځ ته راغلی به خاطر از اینکه یک خدمت خوب به وطن و مردم خود توانسته باشم در صفوف قوای هوایی آمدم و ایفای وظیفه میکنم کله داسې شوی دی چې د هلیکوپټر کلی تاسو نه په کور کې پاتې وي او تاسو دلته سفر ولرئ دا کلی نلرید وقتی که پرواز میکنین شما ترس در دل خود ندارین که هلیکوپتر شاید پایین بیفته؟ نه ما قبل از اینکه پرواز میکنیم آمادگی قبل از پرواز میگیریم و انجینرهای 4 مسلکی ما بالای خود هلیکوپتر هر انجینر در بخش خود کار میکنه و طیاره را چک و کنترل و معاینه میکنه و بعد از او ما چالان میکنیم تمام سیستم های طیاره را کنترل میکنیم بعد از او دیدیم که 100% آماده پرواز است بعد از او پرواز میکنیم در وقت پرواز که وقتی که شما گرسنه شوین پس چیز برای خوردن پیدا میشود ما پیش از که پرواز کنیم تایمایی که به حساب غذاخوری صورت قبلا تام میگیریم و چیز میکنیم بعد از او پرواز میکنیم و برای ما تو اجازه نیست که در جریان پرواز نوشیدن فرزن یا نان خوردن مجاز نیست قانون و بازی خشمالله صاحب د تیارې څومره وړې دي فکر کوم د ماشومان لپاره دي هغه تیارې خو د غټانو لپاره وي که نه نه دا هم د غټانو لپاره دي دا کوچنۍ تیارې دي 8 نفره اخلي دا هم د غټانو لپاره دي غټان پروازونه کوي د یو میدان څخه بل میدان ته موږ دغه مسافرین وړو انتقالوو ډېر ښه ډېر ښه د تیارې ولې باندې دي دا تختې د تیارې نه دا تیارې دلته شمالونه زیات دي په دې خاطر ټینګې چې دا سپکې تیارې دي شمال د یوه ځای څخه بل ځای ته شور ورنه کړي په دې خاطر باندې ښه ښه سمه ده نو راځئ چې دننه لاړ شو اوس به د نږدې څخه درته وښیم راځه جنرال صاحب د تیارې ته خو پاتېدلو نو خوښه مو وي د پیلوټانو له به پوښتنه وکړو سمه ده هو دغه دوه پیلوټان ناست دي اوس چالاني کوي پرواز کوي کولی شي چې د دواړو څخه پوښتنه وکړي سمه ده السلام علیکم څنګه یې مننه ژوندی سئ په لوري کې خپل ځان موږ ته معرفي کړئ زه ډګروال نګ محمد 208 خط صاحب ټول تاسو به پیدا کړئ پیلوټ صاحب د څومره ډېر ساعتونه لري کوم ساعت ته یې زه ګورئ دا خو ډېر زیات ساعتونه دي د بېلابېلو
ساعت مو یاد که پرختیا مونږ ساعت لرو دا یې مونږ ساعت د تیارې ولې دا نور چې ټول ګوري دلته ګیجونه وایي چې د هر انجن ګیجونه فرق دی دا لکه د اول انجن ګیجونه دوام دریم څلورم چې دا هر یو وظیفه ځان ته لري نو زه به تاسو ته یو څو مشخص ویم لکه دا چې د ارتفاع د تیارې وښیي لکه اوس تاسو ګورئ 1500 دا ارتفاع د کابل د میدان د سطح بهر نه ده او دا هورایزن یا مونږ ته لکه کله چې پرواز کوو افق مونږ ته وښیي افق پروازي لکه ډېر پوز د تیارې ډېر جګ دی یا ډېر ټیټ ده او دا چې ګوري دا سرعت د تیارې وښیي دا نور دا ټول هر شی چې دلته تاسو ګورئ دا آلات د تیارې دي چې په هر انجن پورې ارتباط لري. پیلوټ صاحب آخري پوښتنه مې دا ده چې دې تیارې کې څومره کسان تللی شي؟ خو د تیاره کې چار څومره سیټ ولري هماغونه مسافر مونږ اخیستلی شو چې عموما مونږ لکه نورمال حالاتو کې 80 اتیا الی 100 نفره مسافر مونږ انتقالوو. جنرال